ګرانو کتونکو زه زاهد داوړ ایټم ساخت او ایټم په باره کې لږ معلومات درکول غواړم او د دې نه پاس به بیا زه الکترونیک کنفیګریشن په باره کې یو لیکچر تیاروم تاسو ته. ایټم تعریف موږ ته څه کولی شو: the smallest particle of an element that cannot exist free in the universe is called atom. مطلب د یو عنصر یا د ایلیمنٹ هغه وړه نه وړه ټوکړه چې په کائنات کې خپل وجود برقرار نشي ساتلی هغې ته ایټم ویلی شي. ځینې خلک نوبل ګیس هغه ایټمونه چې د ایټم په صورت کې په کائنات کې آزادانه ګرځېدی شي هغې ته هم ایټم وایي، خو هغه ایټم نه دی بلکې هغې ته مانو ایټامیک ملیکیول ویلی شي. ټیک شوه. ایټم ساخت په باره کې لږ زه تاسو ته انفارمیشن درکوم ځکه چې دا هغه وروسته د الکترونیک کنفیګریشن دپاره هم ډېر زیات ضروري دی چې تاسو ته پته وي. ایټم بنیادي طور باندې دوې هټې حصې دي. یو نیوکلیس او په نیوکلیس کې به تاسو ته پته وي چې پروټانز او نیوټران موجود دي. پروټانز او نیوټران موجود دي پکې. ٹھیک ہے. او بیا مثال کے طور پر دا نیوکلیس شو د کې پروټان پلس نیوټران موجود دي او د نیوکلیس ارد ګرد په 3D فارم کې شیلونه موجود وي لکه اوله شیل، دویم شیل، دریم شیل، څلورم شیل، داسې پنځم، شپږم، اووم، ننه پورې چې څومره ایټمونه دریافت شوي دي په دنیا کې هغه اوو شیلو پورې دریافت شوي دي. د شیلو ته یو نوم، یو اوله شیل، دویم شیل، دریم شیل، څلورم شیل، پنځم، شپږم، دا هم نومونه ورکېږي او دې ته بل کې شیل، ایل شیل، ایم شیل، این شیل، او پی کیو پورې ټیک ہے شیل دي. خبره دلته ختمه نه شي چې په شیل کې فوراً الکتران وي. د ډېر خلک داسې په شیلو کې الکتران وي، په شیلو کې سب شیلونه وي. مثال کے طور پر کے شیل، ایل، ایم، این، او، پی، کیوں په دې کې بیا سب شیلونه وي. سب شیلونه په شیلو کې سب شیل او سب شیلو ته آربیټ هم ویلی شي. سب شیلونه یو ایس دی، یو پی دی، یو ڈی دی او یو ایف دی. ایس سب شیل په اوله شیل کې ایس سب شیل وي، په اوله شیل کې ایس سب شیل وي. ایس سپیریکل دی، ګول شکل یې دی. ټیک ده. په دویم کې ایس هم وي او پی هم وي. په دې کې پی ډمبل شکل دی. ډمبل مطلب د سایډونه لږ غټ شانتي وي او د لمنځ لږ نارې شانتي وي، دې ته ډمبل شکل وایي. ټیک شوه. دا پی دی، پی سب شیل پی. په دریم شیل کې ایس هم وي، ایز هم وي، پی هم وي. پی زه شکل نور نه جوړوم، دغه ډمبل شکل یې وي. پی هم وي پکې او ډي هم وي پکې. ډي ډبل ډمبل شکل وي او په څلورم کې ایس، پی، ډي، ایف پورې وي. ایز هم وي پکې، پی هم وي پکې، ډي هم وي پکې، ایف هم وي پکې. ټیک ده. سب شیل. په سب شیل کې اربیټال وي. اربیټال اربیټال ایس په خپل اربیټال هم دی او سب شیل هم دی. په پی کې 3 اربیټال دي. که دا زه لږ دی خو واضحول غواړم یا لاندې به واضح کړم، خو بهرحال اربیټال وي. په ایس په خپل اربیټال دی او په پی کې 3 اربیټال دي. یو دغه اربیټال شي. ټیک شوه. یو داسې اربیټال شي او یو داسې اربیټال شي. 3 اربیټال په پی سب شیل کې دي، په ډي کې 15 اربیټال دي او په ایف کې 9 اربیټال دي.
بیا په اربیټالو کې الکترون موجود وي، کوم اربیټال دی په دې کې بیا الکترون موجود وي. ٹھیک شو، او هر اربیټال کې دوه الکترون راځي. مثلا ایس ته په دې کې به دوه الکترون وي او دا الکترون یو سپین موشن کوي په خپل ځای باندې، یو داسې او یو داسې تاویږي. دوه قسمه وایز هول د اربیټال چې کوم دی د انټي کلاک وایز هم ټوټل اربیټال د نیوکلیس ارد ګرد انټي کلاک وایز موشن کوي او په اربیټال کې الکترون په خپل ځای باندې تاویږي، یو داسې تاویږي او بل داسې تاویږي. نو د دې ته سپین موشن وایي چې په خپل ځای تاویږي. نو دوه قسمه موشن حرکت وي، یو داسې تاویږي او یو په خپل ځای کې الکترون تاویږي. ٹھیک شو، داسې په ایس کې خو دوه اربیټال هم دی د په خپل او اربیټ دوه او په پی کې شپږ الکترون وي، یو په یو اربیټال کې، دوه په یو اربیټال کې، دوه په بل کې او دوه په بل کې، ټوټل شپږ. په ډي کې 10 الکترون 15 اربیټال دی پکې او په ایف کې 14. ٹھیک شو، په پی کې 6. دا ایټم په باره کې معمولی معلومات ما درکړل. یو دا سوال پیدا کېږي چې په الکترون باندې کو نیگیټیو چارج وي او په اربیټال کې دومره نږدې یو بل سره پاتې کېږي، دوی په خپله کې ریپلشن فورس کیوں ولې نه وي پکې؟ مطلب د دوی په خپله کې یو بل نه ریپل کوي ولې نه یو بل او یو بل نه لرې کېږي ولې نه؟ ځکه چې سیم چارجز ریپل ایچ ادر. دې وجه دا وي چې د یو کوم سپین موشن کوي د بل یې ختموي، نو مطلب د یو سایډ نه بل سایډ نه. ٹھیک شو، نو دې د وجې نه دوی ریپل کوي نه په خپله کې. او نور که داسې څه تاسو کوېسچن په ذهنو کې راتلل ما ته په کمنټس کې هم پیش کولی شئ. فیسبوک آی ډي هم زما زاهد داوړي دکي په نوم باندې ده او انسټاګرام هم شته. دې نه پس په بل لیکچر زه په الکترونیک کنفیګریشن باندې درکولو کوشش کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.